انتها د مینې زور د محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم د زړونو په دنیا باندې راخور د محمد صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرتا ته ګوره لور په لور او کور په کور د محمد صلی الله علیه وسلم. ډیرو عزتمندو زه هغه ټولو ښاغلو ته په خیرالي وایم زه داسې ګڼم لکه دا زمونږ خپل پروګرامي لکه زما د کتاب د مخکته نه شي او ښاغلي مدثر جهان د واده زلمي ته مبارکي وایم چې دومره ښکلی کتاب یې چاپ کړی دی. ښاغلی منیر بونیری راغی هغه ته هرکلی وایم او چې څومره میلمانه راغلي که د ټول نومونه اخلم نو هغه بیا خبره ډېره اوږدېږي ټولو ته د زړه له تله هرکلی وایم. ما چې کومې خبرې کولې نو هغه جمشید خان مومن چې د دې ځای د دې حلقې یو ډېر سیال امپیې دی هغه وکړي هغه خبرو ضرورت خو نشته دی خو زه د حافظ نوید هم ډېره مننه کوم د امیر زمان ملنګ او تیمور فاتح او څومره چې دلته دي ابراهیم تاج چې دا مخکتنې را جوړه کړې ده ستاسو هم د ټولو ډېره مننه کوم او صرف مدثر جهان ته به دا ووایم چې مونږ خوارو سره سر دی یا زړګی دی که دا دواړه دې په کار وي در نظار شه او یو ټپیزه به ورته ډالۍ کړمه چې ښکلي کار سو دلته ډېر دي د شمېره هم وتي بې شمېر دي جانانه کله ستا په څېر دي او هغه دې یاد شي که دې هیر دي چې د مستو ککړه خوله به در وتمه. نو زه د هغې مننه کوم د دې ټولو منتظمینو چې ماته د دې پروګرام د صدارت هغه منصب حواله کو الله دې دوی هم دغسې ښاد آباد او خوشحاله لري. او په دې کتاب باندې ما یو څو کرښې نظم لیکلی دی هغه نیکنام صاحب خو ردیف راوړی او قربان په دواړه سترګو او ما شروع د دې نه کړې ده د دې کتاب د نوم نه قربان په دواړه سترګو مدثره سخنورې قربان په دواړه سترګو ته شاعر د لر او برې قربان په دواړه سترګو ته جهان د جهانې قربان په دواړه سترګو چې د مینې جوارګرې قربان په دواړه سترګو ته وږمه وږمه سپرلې قربان په دواړه سترګو چې راخور په سمه غرې قربان په دواړه سترګو ښایستونه دې غزل کړه قربان په دواړه سترګو ته د مینې نغمه ګرې قربان په دواړه سترګو خپل ټغر درنه هیر نه دی قربان په دواړه سترګو په سرش کې قلندرې قربان په دواړه سترګو د تیرو زړه دې چولې قربان په دواړه سترګو چې ته هم د شعور مرې قربان په دواړه سترګو د دړ سړیکه دې نغمه کړه قربان په دواړه سترګو کو زخمي په زړه زیګرې قربان په دواړه سترګو ښکلي څنګه راخپلېږي قربان په دواړه سترګو پوهه ډېر په دې هنرې قربان په دواړه سترګو پلوشه پلوشه فن کې قربان په دواړه سترګو په خپل فکر جلوګرې قربان په دواړه سترګو د صادق یوازې نه یې قربان په دواړه سترګو د هر چا د زړګي سرې قربان په دواړه سترګو دا کتاب د مبارک شاه تاریخ له د یادګار دا نوی باب د مبارک شاه. اگروال صاحب شایق صاحب ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي مختار حیران صاحب چې د جهان دا کتاب په 50,000 روپۍ اخلي ستاسو په لاس باندې نو په ډېر درناوي شایق صاحب ته بلنه ده او مختار حیران صاحب ته بلنه ده.